نیک احترامات د مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤله یم. قدرمنو هېوادوالو، زه نن یو ځل بیا هغه کورنۍ ته راغلی یم چې موږ یې ویډیو شیر کړې وه او دغه مورکۍ ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وه. د رینور ولسوالۍ کې نو خاوند د سترګو څخه وړوند و او کور یې زلزلې خراب کړی و. نو دغه مورکۍ وس نه لري چې د خپل کور سر پټ کړي. نو اوس مهال چې د خپل همسایه کره اوسېږي د یو څه وخت لپاره تر څو دغه مورکۍ وس پیدا کړي د خپل کور سر پټ کړي او ماشومان یې خپل هغې کې ونیسي. نو یو بااحساسه ورور بهتره وګڼله چې دغه مورکۍ سره مرسته وکړي. نو هغه مرسته مو دغه مورکۍ ته راوړې ده. له ما سره پاتې شي او د ویډیو تر پایه وګورئ. وعلیکم سلام. مننه مورجانې، تاسو خپله خاص دی؟ شکر دی. تاسو څنګه یاستئ؟ تاسو شکر د مورجانې ښه چې تاسو ښه اوسئ. څنګه یې اوس مهال خو زلزله نه کېږي؟ ولې نه کېږي؟ ورځې دوه ځلې، یو ځل شپه کې هم کېږي، ورځې هم کېږي. نو اوس تاسو په کور کې څنګه خپل کور هم پرېښود، اوس د همسایه کره اوسېږئ؟ هلته چې باران دغه راشي که نه خو مرګ دی که نه، سیوری دی نه لري، څه شی نه، ګرمي ډېره ده، همسایګانو کره مو اوسېږي. مورجانه، موږ ستاسو ویډیو شیر کړله تر څو هغه ورونو ته ورسېږي چې تاسو مرسته وکړي. نو یو بااحساسه ورور تاسو سره مرسته کړې ده او هغه مرسته مو تاسو ته راوړې ده. مرسته واخلئ. هغې سره د ډېره خوشحاله یې د دغه ورور څخه چې تاسو سره مرسته کړې. هغې سره د الله وکړي، هغه چې خدای خوشحاله لري دنیا او آخرت کې چې هغې موږ سره مرسته کړې ده. نور هم موږ سره وکړي. زموږ کوټه خرابه ده، خاوند د دواړو سترګو وړوند دی، هېڅ څوک نه لرم، دامن مې واړه دي، ټول لورګان دي، دې ښځه یم څه شی وکړم؟ بس هم نه لرم چې سر یې پټ کړم. دوی په لا په دیوال لاندې سوري ته کښېنو، ورځې تېروو، شپې تېروو. څه وکړو؟ هغې سره د خدای وکړي چې هغې موږ سره کړی. امین کې مورجانې، بس تاسو ورته دعاګانې کوئ. مسافر ورونه دي، حتما به بالا آفتونه د خدای وساتي. امین کې هغې سره د خدای ښه وکړي. بیا ځل به هم دغه ورور ستاسو سره مرسته کوي. نو تاسو ورته دعاګانې کوئ. دعاګانې نو دغه ورور بهتره وګڼله چې ستاسو په شونډو یې مسکا راوړله او ستاسې لاسنیوی یې وکړله. دی د هغې سره وکړي چې هغې موږ ته یې راکړ. دی ډېر خوشحاله لري. امین کې ګرانو قدرمنو هېوادوالو، دغه مورکۍ ډېره خوشحاله ده له هغه ورور څخه چې دغه مورکۍ لاسنیوی یې وکړو چې خاوند د سترګو څخه ړوند و او هېڅ وسه نه لري تر څو خپل سر د کور سر پټ کړي. نو دا اوس مهال د خپل همسایه کره اوسېږي تر څو خپله وسه وشي او د کور سر پټ کړي، ځکه دوی په کور کې باران هم کېږي او کله کله اوس هم زلزله وي. نو دوی ځای نه لري چې کښېني، دوی اوس همسایه کره اوسېږي تر څو خپل کور سر پټ کړي بیا خپل کور ته راشي. نو دغه ورور ته د الله تعالی جنتونه په نصیب کړي. خدای دې الله تعالی دې دغه ورور ته لوی عمر ورکړي. دا چې دغه ورور بهتره وګڼله، دغه مورکۍ په شونډو یې مسکا راوستلو او دوی سره یې دغه مرسته وکړه. نو الله تعالی د دغه ورور سره مرسته وکړي. او بیا هم له نورو ورونو څخه هم هیله کوم چې څنګه چې دغه ورور دغه مورکۍ لاسنیوی وکړله، نو الله دې خوشحاله لري. ټول ورونو باندې غږ کوم چې راځئ دغه مورکۍ لاسنیوی وکړئ تر څو په شونډو یې مسکا راشي. نو هیلهمنده یم چې نورونه هم دغه نور درد تر خپل زړه احساس کړي او خپل وس مطابق مرسته ورسره وکړي. کوم انسان چې صدقه ورکړي نو الله تعالی به د خپل دربار څخه نور هم ورسره ورکړي او صدقه چې ده مصیبتونه له منځه وړي. که غواړئ چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړمندو کورنیو ورسول شي، خپلې مرستې مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 995. نن مو واخیستم. الله مو خدای په امان خوشحاله او آباد اوسئ.